السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د بل چا جیمیل اکاونټ ور ختم کړئ. خو دوستانو اوس که چیرې تاسو له بل چا څخه موبایل اخیستی وي او ستاسو په موبایل کې د هغه جیمیل اکاونټ خلاص وي او ستاسو په موبایل کې د پلی سټور اکاونټ د هغه په جیمیل اکاونټ باندې وي، نو تاسو په ډېرې اسانۍ سره د هغه جیمیل اکاونټ له خپل موبایل څخه ختمولی شئ. ځکه دوستانو اوس که چیرې ستاسو په موبایل کې د بل چا جیمیل اکاونټ خلاص وي، نو دغه ستاسو موبایل ته ډېر نقصان در رسوي، ځکه هغه کس بیا د جیمیل اکاونټ په ذریعه سره ستاسو موبایل در هیک کولی شي، ستاسو موبایل در بلاکولی شي، ستاسو له موبایل څخه ډیټا ډیلیټولی شي، ستاسو له موبایل څخه هغه ډیټا غلا کولی شي. یعنی دا ټوټل کارونه بیا هغه کس تاسو په موبایل باندې کولی شي. نو تاسو کوشش کوئ چې په خپل موبایل کې خپل جیمیل اکاونټ خلاصوئ، نو ستاسو موبایل ته به بیا هیڅکله نقصان هم نه در رسیږي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا جیمیل اکاونټ له خپل موبایل څخه ختم کړئ. او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو ولر زه خپل جیمیل اکاونټ خلاصوم او تاسو ته زه خپل جیمیل اکاونټ در ښکاره کوم چې زما په موبایل کې کوم جیمیل اکاونټ خلاص ده. سمپل ګوره کله تاسو جیمیل خلاص کړئ په دغه کونج کې بیا آیکن راځي، په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره پهله تاسو کتلی شئ چې زما په موبایل کې دغه جیمیل اکاونټ خلاص ده، رحیم علي خیل 008@gmail.com. زه پلی سټور خلاصوم او پلی سټور ګورو چې پلی سټور زموږ په موبایل کې په کوم جیمیل باندې خلاصوی ده. ګوره کله تاسو پلی سټور خلاص کړئ نو په دغه کونج کې 3 لاین راځي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره تاسو کتلی شئ چې پلی سټور هم په دغه جیمیل باندې جوړ ده، رحیم علي خیل 008@gmail.com. نو اوس مثال دغه جیمیل دی بل چا ده، نو زه غواړم دغه جیمیل ختم کم او بیا په خپل جیمیل اکاونټ باندې پلی سټور جوړوم او خپل جیمیل کې خلاصوم. نو سمپل به اوس ګوره تاسو د خپل موبایل سیټینګز خلاص کړئ. کله تاسو د خپل موبایل سیټینګز خلاص کړئ نو سمپل به ګوره تاسو راسي په اکاونټس اینڈ بیک اپ باندې کلیک وکړئ. ګوره تاسو اکاونټس کې سرچولای هم سي، یلته په اکاونټس اینڈ بیک اپ باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په اکاونټس اینڈ بیک اپ باندې کلیک وکړئ ګوره بیا ول اپشن راځي اکاونټس، په دغه اکاونټس باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ ګوره پورته تاسو کتلی شئ چې موږ سره کوم ګوره جیمیل اکاونټ چې دی هغه دغه د راغلی، ګوره رحیم الخیل 008@gmail.com دغه ایمیل هلته خلاص نو دغه زه ختموم. سمپل په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دې سکله هم تاسو کلیک وکړئ. لاندې ګوره ریمیو اکاونټ بټن ده، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او لاندې ریمیو اکاونټ ده بټن ده، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ ګوره بیا یو تاسو د موبایل پاسورډ غواړي، نو تاسو موبایل ته هر پاسورډ لګولی او پاسورډ به ورکړئ او دغه رقم ګوره تاسو کتلی شئ موږ سره هغه جیمیل اکاونټ چې ده هغه ختم سو. نو اوس تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور خلاصوئ ګوره دغه تاسو اوس نوی جیمیل اکاونټ غواړئ، سمپل په ساین ان بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته بیا تاسو اوس ګوره تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ. دلته دا لیږ ټیم اخلي چې انفو روان ده، دغه رقم بیا تاسو پلی سټور اکاونټ چې د هغه په خپل جیمیل اکاونټ باندې خلاص کړئ. په خپل موبایل کې خپل جیمیل اکاونټ خلاصوئ. ما مخته هم تاسو ته وویل چې دا ډېر نقصان جیمیل که چیرې اوس تاسو موبایل کې د بل چا خلاص وي نو دا ډېر نقصان ستاسو موبایل ته در رسوي. هر څوک ستاسو موبایل څخه ډیټا غلا کولی شي، موبایل مو در بندولی شي، موبایل مو در ریسټور کولی شي، دا ټول کارونه بیا هغه ستاسو په موبایل باندې کولی شي. نو سمپل اوس ګوره دلته خپل جیمیل کې ورکړئ او په خپل جیمیل اکاونټ باندې پلی سټور خلاص کړئ او دلته هم تاسو خپل جیمیل اکاونټ کې خلاص کړئ. نو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د بل چا جیمیل اکاونټ له خپل موبایل څخه ختمولی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستان ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.